کله چې تاسو بدني تور باندې باډي بلډر جوړ شوئ نو بیا به ګورئ غافله کیږئ نه بلکې بیا به هم تاسو ریګولر ورزش کوئ او ښه خوراکونه کوئ او د ګندو خوراکونو نه به ځان بچ کوئ نو هله به ستاسو باډي یعنې بدن مضبوطوالی برقرار وي. همدغه شانتې خو چېرې تاسو غواړئ چې تاسو معاشي طور باندې مستحکم هم شئ او دغه استحکام جاری هم وي نو تاسو به هم په دغه اصولو باندې عمل کوئ. کوم اصولو باندې؟ کوم اصول چې مخکې مونږ ذکر کړه، یعنې خپل آمدن به د اخراجاتو نه زیات ساتئ او خپل اخراجات به د آمدن نه سیوا کوئ نه. په پښتو کې اسانه خبره ده، خپل څادر سره به خپې غځوئ. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. اوس راځو پنځم عادت ته چې د معاشي استحکام دپاره پنځم عادت هغه کم دی. پنځم عادت دا دی چې د ریټایرمنټ تیاری کول او د ریټایرمنټ دپاره بچت کول. سیو فار یور ریټایرمنټ. وګوره دا یو خبره یاد وساتئ چې د ریټایرمنټ مطلب دا نه دی چې زه به ریټایر شم نو بیا به خوبونه کومه. نه، د دې مطلب دا دی چې د شپېتو او د 50 کالو په ځای پکار دی چې په 40 او په 45 کالو په عمر کې زه ځان ریټایر کړم، یعنې د خپل کار نه ځان اوزګار کړم، د معاش د ګټلو نه ځان اوزګار کړم او د یو ویژن او د مقصد لاندې ژوند تېرولو دپاره خپل وخت ولګوم. نو دغې ته مونږ وایو ارلی ریټایرمنټ یا سیو فار یور ریټایرمنټ. اوس په ذهن کې به دا سوال راځي چې دا به څنګه کیږي؟ نو د هغې آسان کار دی. نو څنګه چې مخکې ذکر کړه، کله چې تاسو بدني طور باندې باډي بلډر جوړ شوئ نو بیا به ګورئ غافله کیږئ نه بلکې بیا به هم تاسو ریګولر ورزش کوئ او ښه خوراکونه کوئ او د ګندو خوراکونو نه به ځان بچ کوئ نو هله به ستاسو باډي یعنې بدن مضبوطوالی برقرار وي. همدغه شانتې خو چېرې تاسو غواړئ چې تاسو معاشي طور باندې مستحکم هم شئ او دغه استحکام جاری هم وي نو تاسو به هم په دغه اصولو باندې عمل کوئ. کوم اصولو باندې؟ کوم اصول چې مخکې مونږ ذکر کړه، یعنې خپل آمدن به د اخراجاتو نه زیات ساتئ او خپل اخراجات به د آمدن نه سیوا کوئ نه. په پښتو کې اسانه خبره ده، خپل څادر سره به خپې غځوئ. او اوس راځو د هغې اصول اړخ ته، یعنې د ریټایرمنټ دپاره مونږ بچت څنګه کوو. نو د ریټایرمنټ دپاره به بچت مونږ داسې کوو چې کوم مونږ ایمرجنسي فنډ زیات کړی وو او هغه مونږ انویسټ کړي وي نو کله چې د هغې آمدن دومره سیوا شي چې مونږ ته د مهنت مزدورۍ ضرورت پاتې نشي نو مونږ به خپل ځان ریټایر کړو. نو اوس نه تاسو دا ځان سره ولیکئ چې را روان 15 کاله پس تاسو ځان ریټایر کول غواړئ، 20 کاله پس ریټایر کول غواړئ، که 25 کاله پس ریټایر کول غواړئ. نو چې څونه کاله پس ریټایر کول غواړئ نو هغه امره کاله به تاسو منصوبه بندي وکړئ او د خپل ایمرجنسي فنډ به دونه سیوا کړئ چې د دې د انویسټمنټ نه تاسو له دونه آمدن راځي چې ستاسو روزمره اخراجات پې برابریږي. نو کله چې دغه برابریږي تاسو به ځان ریټایر کړئ او هغه انویسټمنټ کې به تاسو سوچ کوئ، مزید پلانینګ به کوئ او د هغې به نور سکیور لارې راوکاږئ او هغه به ملټیپلای کوئ، یعنې بار بار به انویسټ کوئ. نو هم په دغه ذریعې سره به انشاءالله العظیم تاسو به زر ریټایر هم شئ او معاشي استحکام اړخ ته به روز پر ورځه انشاءالله العظیم روا دوائیں. زما تاسو دا خواسته چې پوره توجه سره د کتاب دا خلاصه ضرور وګورئ. خو چېرې تاسو غواړئ چې زمونږ دا کوشش یعنې کتاب لوستل او بیا خلکو ته د ویډیو په شکل کې رسول ستاسو خوښ وي نو زه به تاسو ته یو خواست کوم چې په خپله هم دا ویډیوز ګورئ او خپل شاګردانو رشتہ دارو سره هم شریک کوئ، دوستانو سره هم شریک کوئ چې هغې ته هم فایده کیږي. او کله هم چې ستاسو په ذهن کې څه سوال راځي، که هغه د معاشي استحکام حوالې سره وي یا هغه د پرسنل یعنې ذاتي ډیولپمنټ حوالې سره وي نو ما نه په وټسپ باندې هم پوښتنه کولی شئ او په کمنټس کې هم لیکلی شئ. خدای پاک دې مونږ او تاسو د معاشي استحکام د نعمت نه سرفرازه کی او خدای پاک دې مونږ د معاشي بدحالۍ نه وساتي. آمین.
د خدای د پاره پښتنو سانونه پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي